آیا د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سفر بې له ویزې او پاسپورټه کیدونکی دی؟ د اوسنۍ افغان واکمنۍ اقتصادي مرستیال د افغانستان او ازبکستان پر پوله داسې څه غوښتي چې ټول یې حیران کړي دي. اقتصادي مرستیال بهرمیشتو افغان سوداګرو ته څه ډول لوی تضمین ورکړ او د مزار شریف د اوسپنې پټلۍ نوې پروژه څه ګټه لري؟ د دې حیاتي خبر د پوهېدو لپاره تر پایه راسره پاتې شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغان واکمنۍ اقتصادي مرستیال د حیرتان او مزار شریف د اوسپنې پټلۍ د 5مې برخې د پرانستې په مراسمو کې یو خورا مهم او بېساری وړاندیز وکړ. نوموړي وویل هیله لري چې په راتلونکي کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د عامو خلکو او سوداګرو تګ راتګ له ویزې او پاسپورټ پرته ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د دوی واکمنۍ له ازبکستان سره د اړیکو پراختیا ته ځانګړی ارزښت ورکوي او له ګاونډیو هیوادونو سره تعامل د ښه نیت پر بنسټ پر مخ بیایي. د دغه هدف لپاره په بلخ کې د والي په مشرۍ یوه ځانګړې کمیټه هم جوړه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ احتمالي ستونزې وڅیړي او د لا ډېرې همکارۍ لاره هواره کړي. بل لور ته دا لویه پروژه د ټولګټو وزارت په بودیجه کې د 4.3 میلیونه ډالرو په ارزښت له ازبکستان سره په قرارداد کې بشپړه شوې چې د ریل پټلۍ، ودانیو او زیربناو رغول پکې شامل دي او د هیواد په ټرانزیټ کې به لوی رول ولري. خو د دې غونډې بل مهم اړخ بهرمیشتو افغان سوداګرو ته د اقتصادي مرستیال مستقیم پیغام و. هغه په کلکه غوښتنه وکړه چې افغان پانګوال دې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. اقتصادي مرستیال زیاته کړه موږ تضمین ورکوو چې پانګوال کولی شي په هره برخه کې وغواړي په ډاډه زړه او پوره خوندیتوب سره پانګونه وکړي. افغان واکمنۍ هڅه کوي په داسې اقتصادي او ټرانزیټي پروژو سره هیواد له شته ستونزو وباسي. ستاسو په نظر آیا د افغانستان او ازبکستان ترمنځ بې ویزې تګ راتګ به د دواړو هیوادونو لخوا په اسانۍ ومنل شي؟ خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ او د لا ډیرو راپورونو لپاره زموږ پاڼه فالو او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.